دوستانو سلامونه. که غواړئ په واتساپ کې فقط یو ځل لپاره یا وان ټایم هغه که انځور وي که کوم وایس میسج وي او که ویډیو تاسې لیږئ نو تاسې چې چاته استوئ هغه دې فقط یو ځل وویني. نو داسې بالکل دا طریقه اوس تاسې کولی شئ په واتساپ کې. نو هغه لپاره تاسې واتساپ ته لاړ شئ. واتساپ ته چې لاړئ هر نمبر ته چې کله تاسې کوم انځور وایس میسج او که هر څه که کوم فایل نو تاسې کولی شئ چې فقط یو ځل لپاره چې هغه نفر فقط یو ځل وکولی شي وویني. نو تاسې به دغه اټاچمنټ هغه باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته ګیلري اوس مثلا دغه انځور دی، دا انځور دی زه غواړم چې دغه نفر ته ولېږم خو فقط دی دې یو ځل وویني. نو دې په ځای د انځور په ځای زه ویډیو هم کولی شم. ویډیو وي، وایس میسج وي، یعنی صوتي، دا هم زه کولی شم چې فقط دا نفر یو ځل واوري یا وویني. نو هغه لپاره کله چې مثلا دلته تاسې که ویډیو وه که انځور هر شی چې تاسې چې کله انتخاب کړه هغه نه وروسته به دغه علامه چې تاسې وینئ په دغې باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړه هغه نه وروسته به په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوکې باندې چې مو کلیک وکړو بیا چې کله تاسې دا د سند اپشن باندې دغه ځای باندې کلیک کوئ دغه انځور به ګورئ هلته ورسره یو ولیکل شو 1 او بیا فوټو. نو دا نفر چې کله هم دا انځور ویني نو بل ځل به بیا دا نشي کولی چې دغه انځور تکراري وګوري. دې په ځای ویډیو که هم هر څه وي نو دا یې فقط یو ځل کولی شي چې وویني.